په لوړو غرونو کې پروت یو کوچنی کور چې د زمانې ناورینونو ځپلی دی، خو له دغه کوره داسې د انقلاب چغه راپورته شوه چې د کلونو خوبولي خلک یې په شور راویښ کړل. ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم زړور او نه ماتېدونکی مبارز په داسې ځمکه راپورته شو چې د ظلم، بېعدالتۍ او استبداد پر وړاندې یې چوپتیا خپلواکۍ ته سترګواښ ګڼله. هغه د خپل ولس لپاره د حق او عدالت غوښتونکی، د بشري حقونو مدافع او د ناورین په مقابل کې د امید مشال و. په خپل وطن کې دی ویزا پاسپورټ بیخي نه مانه، ته تذکره نه مانې، زه شناختی نه مانه. ګیلمن وزیر نه یوازې یو سیاسي مبارز بلکې یو انقلابي شاعر هم و چې د خپل کلام په واسطه یې د ظلم او بېعدالتۍ پر وړاندې غږ وچتاوه. د هغه شاعري او د مبارزې ژبه، د هغه شعرونه د مقاومت او مبارزې ډکه ناره وه چې د خلکو په زړونو کې د امید او ارادې لمبې تازه ساتلې. ګیلمن وزیر نه یوازې د خپلو کلماتو په وسیله د خپل هدف دفاع وکړه بلکې د خپلې شاعرۍ له لارې یې د پښتنو د احساساتو او وړتیاو ته عمیق انعکاس ورکړ. د هغه اشعار او منظومې چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ظلمونو په وړاندې د بغاوت او د جګړې لپاره یو ژور پیغام لري. د هغه شاعري د پښتنو د سولې او ازادۍ د غوښتنې یوه بډایه سرچینه ده چې د خلکو په زړونو کې د پام وړ ځای نیولی دی. د ملي شهید ارواښاد ګیلمن روح دې ښاد وي. دغه مبارز شخصیت او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرتابه غړی د یو ملي ولسي شاعر په توګه هم پیژندل کېده. د ده شاعري د پښتو او پښتنو د معاصرو او د هغه د خپل مهال د ولسي ستونزو، ربړو، مشکلاتو د هنرمندانه وینا او د هنرمندانه بیان شاعري وه. شهید ګیلمن که د مینې په اړه خبرې کړي، که د وطن په اړه خبرې کړي، که د خلکو په اړه خبرې کړي، هغه ډول یو څه ویلي دي چې خپل ټولنیز او ملي تاریخي رسالت یې، فرهنګي او هنري رسالت یې ترسره کړی. دی په دې پوهیږي چې د ولس د وروسته پاتې والي او د ستونزو مشکل چیرته دی، څوک د ولس د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. یو ځای کې وایي دا در سره کړي کوم ملا د جنت ژمنه، دا در سره کړي کوم ملا د جنت ژمنه ده، دا خو جهاد نه دی اشنا، دا خو ورور وژنه ده. ډیر جالب تصویر ورکوي له هغه روایت څخه چې په تیرو 500 کلونو کې د بده مرغه افغانانو یو بل په همدې نامه سره ووژل. یا لکه وایي چې دلته یو ګل خان دی د کشمیر جنگ ته ټټر وهي، خپله مور یې ناسته په خیمه کې بې وطنه ده. هر قوت چې وغواړي هم مړی کړي هم پړی کړي، توره د پښتون
د ترهګر په نوم لمنه ده مونږ را اوچت کړو په دنیا مونږ کړو در په در ای پښتنو دا د شنه او سپین بیرغ مننه ده ځان په حق وژني تور ته تور او سپین ته سپین وایي ځکه زمانه د ګیلمن نه ګیلمنه ګیلمن په دې شکل له خپل زمانه او د خپل زمانه له هغو ښکېلاکي قوتونو څخه ګیلمن وو چې بالاخره دی شهید کړ د پښتنو د ویښتابه لپاره د افغانانو د ویښتیا لپاره له هرې وسیلې کار واخیست له شعر ادبیاتو وینا مظاهرې پرلت د توندو انقلابي ویناو او د تشکیلاتي منظمې مبارزې د هر پیغام ځکه د میلیونونو انسانانو په زړه کېناسته چې د ولس په ژبه خبرې کوي د لوی کمال د په شعرونو کې هغه ژبه وه چې د کار دا ژبه په کورونو کې د هر نارینه ښځینه ځوان پیغلې او مشر لپاره د پوهېدو وړ د تشبیهات د استعارات د مثالونه د بیلګې د چاپیریال د ورځني ژوند او د ولس تشبیهاتو او هغه بیلګې وړاندې کولې چې د خلک ورسره آشنا وو همدې ته وایو ریالستیکه شاعري د په کلکه باور درلود چې په کیسو نشي په تلي به ورته ږدو سرونه په کیسو نشي په تلي به ورته ږدو سرونه د غلامي له غړوندو چې خلاصوو سرونه تاریخ ګواه دی بې له خدایه چاته ټیټ شوی نه دی د ننګیالیو میړنیو پښتنو سرونه دا خپل حقوق او ازادي په موږ تر هغې قسم زما ملګرو چې تر څو موږ صرفوي سرونه د دې دوه مخو مشرانو سره نه خوري سمون دغو عبس دې درانه کړي په شملو سرونه موږ وطن ګټو سر هم ساتو نه داسې نشي چې خپلواکي واړو ضرور به ماتوو سرونه او ګیلمن په خپله دغه ادعا کې ډېر رښتینی و ډېر صادق و رښتیا یې هم د خپل ولس د خپلواکۍ دپاره سر قربان کړ او ژوند یې پې کېښود صداقت په ادبیاتو کې یو له هغو مهمو عناصرو څخه ده چې د وینا د په زړه کېناستلو لپاره مرسته کوي که شاعر په خپله شاعري کې د هنرمندانه صداقت نښې ولري هغه وینا ډېره زیاته د خلکو په زړونو کښېني موږ به کلک ودرېږو او په دې باندې که د طالب زړه چوي که د فوجي زړه چوي او که هره معامله ته هر ډګر ته رامخته کېده والله دا عصري ټوپې به په مخ کې ورته ولاړې وي په دې انقلابي غورځنګ کې منظور پښتین د پي ټي ایم بنسټ ایښودونکی او رهبر د ظلم او جبر په وړاندې د مقاومت سمبول دی ګیلمن وزیر سره منظور پښتین او نور انقلابي ملګرو لکه علي وزیر حنیف پښتین زکیم خان نورالله ترین نور پاچا عیدرحمان حاجي صمد خان ذوالقرنین او وسیم داوړ او داسې نور مبارزو ملګرو د ازادۍ د مبارزې په میدانونو کې د پام وړ رول لوبولی دی د دې ملګرو سره د ګیلمن وزیر اړیکې د ازادۍ لپاره د بېساري ژمنتیا او د لوړو اخلاقو یوه روښانه نښه ده د پي ټي ایم ملګرو ګډه مبارزه د یو داسې ملت د زړورتیا او استقامت کیسه ده چې د ظلم پر وړاندې یې سرونه نه دي ټیټ کړي
پی ټی ایم د هغو پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره مبارزه کوي چې په قبایلي سیمو کې د جګړو، پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ له امله اغېزمن شوي دي. د پنجاب جرنیلا موږ تا ته دا په ډاډه وایو، په دې میدان درته وایو چې موږ د نه ډیورنډ لاین منو، نه د پاسپورټ منو، نه د دا پنجابی ریاست منو. موږ د لوی افغانستان خلک وو، یو یې او آینده به وو. نن یې ملک و کوم ځای ته رسولی دي، په دنیا کې ګرځي ډېره بې ادبي ما لکه امردار پوروړی، څوک په سود پیسې نه ورکوي، قرضه ډېره لرې خبره ده. پاکستان څه د قرآن آیات نه دی، پاکستان څه د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نه دی، دی به ځي زموږ یار لکه خرج ته. میشته بله شا نشته پدانه دربادي مودو. ګیلمن وزیر څنګه او ولې پی ټی ایم سره یو ځای شو؟ ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د فعال غړي په توګه پیژندل کېده. کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو، شهید ګیلمن وزیر په هغه وخت کې بحرین هیواد کې مسافر و. له همغه ځایه د پښتون ژغورنې غورځنګ کلکه ملګرتیا شروع کړه. د پښتنو په دیرو به ګرځېده، په ټولنیزو رسنیو کې به یې د پی ټی ایم په ملاتړ خلک جذبول، حتی مالی مرستې به یې راټولولې. د پی ټی ایم سره د هغه کلکې اړیکې د دې سبب شوې چې هغه یو ځل په متحده عربي اماراتو کې د پولیسو لخوا ونیول شو او سکنجې ورکړل شوې. دوهم ځل په بحرین هیواد کې ونیول شو او له هغه ځایه د ملتان هوایي ډګر ته ډیپورټ شو، خو ارادې او د بغاوت نارې چوپ نه شوې. ګیلمن خپله مبارزه په ډېر وطن کې کوله، خو وزیرستان د ټاټوبی و. نو په وزیرستان چې په پښتونخوا وطن کې بلکې په لارو بر افغان وطن کې شمالي وزیرستان بیخي زیاته سخته او نارامه علاقه ده. نو په دې کې هر قسم د بدامنۍ خلک هم موجود دي، په دې کې همیشه د بدامنۍ پیښې کیږي. نو خو ګیلمن د دې هر قوت مخکې به د کام او د وطن مبارزه ښه په میړانه کوله، ښه په ډاډه په سرو سترګو به لګیا و. نه به یې د چیک پوسټ څخه ویره کوله، نه به یې د فوجي څخه ویره کوله، نه به یې د وسلوال څخه ویره کوله، نه به یې د ګوډ طالب څخه ویره کوله، نه به یې د بیټ طالب سره ویره کوله. ګیلمن د کام او د وطن او د مظلوم خلکو سره به کلک ولاړ و او د هر ظالم په خلاف به یې په میدان مبارزه کوله. ګیلمن ډېر زیات تکلیفونه تیر کړل چې هغه د بحرین جیل هم تیر کړی دی، په اماراتو کې هم هلته هم تکلیفونه پې تیر دي، ملتان کې، بیا بنو کې انټیلیجنس، بیا مخکې په میرانشاه جیل کې، بیا په میرانشاه سیول جیل کې، بیا وروسته په میرانشاه آرمی جیل کې او بیا د بنو جیل کې. نو ګیلمن بالا زیات جیلونه هم تیر کړي دي او په خپل بدن یې دومره زیات تکلیفونه تیر کړي دي چې ته سوچ نشې کولی. خو ګیلمن دې تکلیفونو دې مصیبتونو په شا نه کو ان تر دې پورې چې ګیلمن خپلې وینې ورکړلې، ګیلمن خپله وینه تویه کړله، خو د افغانیت او د خپل قام د یووالي او د خپل قام د خبرې نه یو قدم په شا نه سو. نو ګیلمن د ژوند او ګیلمن که په مرګ دی که په ژوند و، ګیلمن به زموږ په زړونو کې ژوندی وي او د ګیلمن مبارزه په کار دی چې هر افغان یې په ښه مېړانه باندې وهکي او د دې مبارزې ته مخ په وړاندې هر سړی ځان هراوباسي. د هغه د پی ټی ایم سره د یو ځای کېدو پروسه د هغه د خپل ټولنې د حقونو لپاره د مبارزې له لارې پیل شوه. د سیمه ییزو ستونزو تجربه او د پی ټی ایم پیغام سره تړاو د هغه د دې غورځنګ سره یو ځای کېدو ته لاره هواره کړه. ګیلمن وزیر د پی ټی ایم په مختلفو غونډو او مظاهرو کې ګډون پیل کړ. د هغه فعاله ونډه او د پښتنو د حقونو لپاره د هغه ژمنتیا هغه ته د پی ټی ایم د یو مهم غړي په توګه شهرت ورکړ. ګیلمن وزیر هغه زړور شخصیت و چې د پښتنو د حقونو لپاره یې د ژوند تر وروستۍ شېبې مبارزه وکړه.
د حماسي شخصیت ژوند د پښتنو د ازادۍ لپاره د مبارزې یو بېسارې کیسه ده چې په خپلو هڅو او قربانیو سره یې د پښتون ولس په زړه کې ځان د تل لپاره ثبت کړ. د هغه ژوند په دې ځای کې تاریخي اهمیت لري چې د هغه مبارزاتي او شاعرانه فعالیتونه د پښتنو د ازادۍ او هویت په لور د یوې لویې لارې پرانستونکی و. خو ګیلمن وزیر څه ویل؟ دا متل دی چې پښتین سل کله خپل مړی نه پرېږدي او د میش په پښتونه وطن شي نن سبو داسې مړی شیری دي چې د ګوت یې د غلمي غوندې زیای وررو دی په وینې شکت په د تارووري اول وې ودا ته په سود شوی چنانچه په کیمه ګناه یې مړ دی ویلې مړ کړی دی بیا ودا ته په سود شوی چې مړ خو دا وای مړ کړی چا دی دشمن قاتل میں چیکتای داسې په تیره تیاره شمري چیک مري د حاجي میرزا علي خان لماسي مري چیک یې مړوي د لاهورو د ګجراواله نرغلی دا لنګوالی پنجابی. ګیلمن وزیر په خپلو ویناوو او شعرونو کې د پښتنو د حقونو لپاره د زړورتیا او د میړانې نارې وهلې. هغه د بېدرکه کسانو د لټون په پار په سرو سترګو بې پروایۍ توګه له شور او له انقلاب ډکې خبرې کولې. ګیلمن د هغو بېګناه خلکو د حقونو لپاره چې په جګړو کې بې ځایه شوي خپل غږ وچتاوه. دا د پاکستاني پولیسو لخوا د بنو د ولس د امن پاڅون باندې ډزې دي. خلک تارومار ځغلي، د امن سپین بیرغونه یې په وینو سره دي. شهید ګیلمن وزیر د همدې خلکو د حقونو مدافع او د دا ډول ظلمونو په مقابل کې د انقلاب نغمه توده ساتله. ستاله نظام مې بغاوت دی مړه نه منم. هغه په خپل شعرونو کې د ظلم بې عدالتۍ او استبداد پر وړاندې غږ پورته کړی او د خپلو خلکو د حقونو لپاره د مقاومت مبارزې اور تازه ساته. ګیلمن وزیر د یو ځانګړي سبک په درلودو سره شعوري سیاست و مبارزه کوله چې له همدې له امله د پښتون افغان وطن یو بې بدیله انځور ګڼل کېده. په ډېری ځایونو کې ډېری سیاسیونو ډېری څېړونکو تحلیلګرانو تل دا ویلي دي چې د افغانستان حکومتونو یا دولتونه د لر او بر یا د کرښې اغوړه پښتنو لپاره کار نه دی کړی. حال دا چې داسې نه ده، یعنی دولتونه هیڅکله نشي کولی چې په زور یو چیرې واک ولري، اما هغه ولسونه چې شعور پیدا سي په خپله قومونه یووالی رامنځته کیږي. ګیلمن چې څه کوله هغه شعور خپروي، هغه په دغه ټولنه کې په ځانګړي توګه د کرښې اخواته زموږ په یاد دی د نن نه 20 کاله وړاندې، حتی 20 کاله نه 15 کاله وړاندې د کرښې اخواړه پښتنو کې هغه ډول د لر او بر پښتني یا د افغانیت شعور نه و لکه په دې 4-5 کلونو کې چې موږ شاهدان سوي یو. لهذا د دغه شعور د خپرولو لپاره ګیلمن کوڅه په کوڅه کور په کور تللی دی او تر ټولو مهم کریکټر د شخصیت هغه کریکټر هغه د پښتني ټولنې نبض مطالعه کړی و. پښتانه خورا ډېر په شعور او لاشعور کې د هنر سره خورا ډېر علاقه لري. د پښتني یووالي دپاره د لر او بر د یو کېدو دپاره په هنري انداز کې دا پیغام رسوي. د ټنګ ټکور د لارې، د په مجالسو کې د سندرو، د زمزمې، د غزلونو، د نظمونو د ویلو د لارې، ځکه دا هغه لار ده چې انسان په طبیعي لحاظ هم ځینې لطف اخلي کله چې د موسیقي او د هنر بحث راځي. او پښتانه خو ډېر زیات د هنر هغه لیواله دي، لهذا د هنري استعداد هغه یو ډېر لوی مثبت اړخ چې و هغه د هنر او ادب سره د ډېر زیات تړاو هغه د دې باعثه و چې په وړو وړو مجلسونو نیولې تر لویو لاریونونو پورې د یووالي او د لر او بر د یو کېدو پیغام ورکوي. او هغه پیغام کې به ساز و، په پیغام کې به هنر و، په پیغام کې به سندره و چې پر غوږو او په اعصابو او په زړه باندې ډېر ښه لګېدله. لهذا د لر او بر د افغانانو په یو کولو کې له دغې لارې د هنر د لارې ګیلمن خورا ډېر یعنې بېساری کار وکړ.
په تیرو 100 کلونو کې ډېر کم پښتانه هغه داسې وو چې هغه د شعوري سیاست وکړي او هغه سیاست چې هغه د کمیونیکیشن د خبرو د لارې وي. ګیلمن د افغانستان یعنی د هغه هیواد بیرغ چې د خپل بیرغ بلې خپل هیواد بلې لکه څنګه چې د هیواد وو د بیرغ وو د ټولنه وو د ولس وو په یو دغه جغرافیه کې چې الته د دې بیرغ سره د دې بیرغ د تاریخ سره د دې بیرغ د منونکو سره د 2 کاله ظلم او جبر کیږي. دغه په وړاندې په ډیر هنرمندانه ډول په ډیر شعوري ډول باندې د دې بیرغ راپورته کول او دا پیغام ورکول چې زما او د دې بیرغ اړیکه نشکېدونکې ده. نو دا تشبیه موږ د یو داسې کریکټر په ځانګړي ډول په تیرو 560 یا حتی په تیرو 100 کلونو کې داسې یو ځانګړی کریکټر موږ نه درلودی چې هغه د هم د هنر هغه ولري کمال د ځان سره ولري او هم د سیاسي شعور ولري او هغه د بیا داسې یو ځوان چې هغه ډېر لوستی هم نه وي. موږ داسې کرکټر په تیره کې نه درلودی. دی په ځانګړې توګه یو خاص کرکټر و. په ټوله کې د تشبیه به زه د هر افغان سره وکړم، د هر هغه افغان سره چې د دې تور سور او زرغون بیرغ سره مینه لري، د هر هغه افغان سره چې د خپل ډي ان اے سره مینه لري، د هر هغه افغان سره چې د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د کلتور، دودونو او د افغان وینې سره مینه لري او پر دې مینه باندې ځان قرباني. د هر هغه افغان یو انځور و. نو تشبیه به زه په دغه ډول وکړم. بس نور له زنده باد او مرداباد څخه تیریږو، بس نور له اغیار د پښتانه حساب پکار. ګیلمن وزیر څه غوښتل؟ ګیلمن وزیر د خپل خلکو لپاره څو مهمې غوښتنې لرلې. هغه غوښتل چې د ټولو بېدرکه شویو کسانو برخلیک څرګند شي او د هغوی کورنیو ته عدالت ورکړل شي. هغه غوښتل چې په پښتني سیمو کې د پوځي عملیاتو او تاوتریخوالی پای ته ورسول شي ترڅو خلک په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي. هغه غوښتل چې د جګړو له امله پاتې شوي ماینونه پاک شي او خلک له دې خطرونو څخه وژغورل شي. هغه غوښتل چې د ټولو پښتنو لپاره عدالت او انصاف تامین شي او د هغوی حقوق په پوره ډول ومنل شي. هغه غوښتل چې لر او بر افغان ولسونه سره یو شي او د ډیورن په نامه اغزن تارونه له منځه لاړ شي ترڅو لر او بر افغانان بدون له کوم قید شرط څخه تګ راتګ وکړي. دا اسلام آباد وایي ګیلمن وزیر له کومو ستونزو سره مخ شوی؟ ګیلمن وزیر د خپلو افکارو او فعالیتونو له امله د ګڼو ستونزو سره مخ شوی. هغه تل د مخالفینو لخوا ګواښل کېده او د خپلو ویناوو او فعالیتونو له امله څو ځله زنداني شوی او سکنجه شوی دی. هغه به په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې د خپلواکۍ او عدالت غوښتنې له امله تل د پاکستاني اسټبلیشمنټ د غوسې سره مخ کېده. نوموړي په دې وروستیو کې 6 میاشتې زندان هم تیر کړ چې وروسته په ضمانت له بند څخه آزاد شو او هغه په زندان کې د 21مې پیړۍ دوزخ کتاب هم لیکلی دی چې د زندان ترخې کیسې پکې کړي دي. ګیلمن په زندان کې زیاتې سکنجې ولیدې، حتی په سپیو یې وداړه، خو د افغان او پښتون قوم ته د انصاف غوښتلو منکر نه شو. پاکستانی ریاست به تر ډیره هڅه کوله چې ګیلمن وزیر له خپلې مبارزې په شا کړي. کورنۍ به یې ورته ننګوله، خو ګیلمن وزیر به ویل که مې ټول ورونه زما تر مخ په دار راوځړوي او کور مې راونړوي له مبارزې به په شا نه شي. زما کورنۍ ته، زما ترونو ته، زما ورونو ته د پاکستاني ریاست ادارې یا مقصد فوجیان یا ISI دا ډړکې ورکوي. زه له دوی نه دا خواست کوم چې ګورئ زموږ ورونه ترونه دغه د سیاست مزاحمت د دې شیانو نه خبر نه دي. که تاسې غواړئ چې مقصد ما بندي کوئ یا مې وژنئ، چې هر څه را باندې کوئ، توره مو تیره لاس مو آزاد. موږ څه د سیالکوټ خلک نه یو چې تاسو ته به په پښو پرې وځو، بخښنه به درنه غواړو، او نه موږ ته چې دا د نورو ګوندونو د خلکو نظر وکړي. ګوره زه د ډمډیل کینټ کیلې فوجانو ISI او MI دا ټولو ته وایم
چې زه چې هر کله درته په کاروم دا سینه او دا لاسونه دا کړیو ته حاضر دي او دا سینه مرمیو ته حاضره ده. تاسې مهرباني وکړئ. زما کورنۍ د دې نه مخکې ډېره زیاته ځورېدلې ده. مونږ له کوره تقریبا 8 جنازې دا د ترهګرۍ په جنګ کې زمونږ له کوره وتلي دي په ټارګېټ کیلینګ په یو شي بل شي کې زمونږ کورنۍ ډېره زیاته ځورېدلې ده. تاسې مهرباني وکړئ هغوی مه ویروئ. زما نمبر به وي در سره چې نه وي د خلکو نه یې واخلئ ما ته ټلیفون وکړئ. زه کله درته په کار یم څه وخت درته په کار یم کوم ځای ته په کار یم چېرته مې بندي کوئ زه تیار تابعدار یم. او بیا هم فقط مو په دې خبروم چې هغه د دې شي نه ډېر لرې دي. هغه کلیوال خلک دی هغه خپل کاروبار کوي مزدورۍ کوي فامیلونه ساتي. تاسې هغه مه ځوروئ. زه مو که په کاروم زه هر ځای ته تیار او تابعدار یم که بند وي که قید وي که مرګ وي. ما کله هم تاسو ته نه خواست کړی دی او چې د دې بدن ذره ذره مې په چاړو په مارمونه غوڅه کوي. زه د زاریو او د خواستیو سړی نه یم. بیا درته وایم چې ما خواست وکړ چې دا زما فامیل مه ټارچر کوئ. خو بیا هم که زما ټول ورونه په دار را وزړوئ که زما ټوله کورنۍ وسوځوئ که زما ټول کور را ونړوئ لا اله الا محمد رسول الله نه به یوه ذره په شا شم نه به تاسې ته ټیټه خبره کوم. دا دمکې دړکۍ نه در کوم په دې چې زه ډېر پیاوړی سړی یم. خو تاسې ولې دومره کمکل یئ دا د ادارو خلک یا د فوج خلک تاسې ولې دومره کمکل یئ چې تاسې اوس هم دا سوچ کوئ چې دا خلک به مونږ په قسمه قسمه شکل وویرو. مزاحمت خپل ولس خپلواکي په خپله خاوره خپل اختیار دا مې چې تر څو په ژوند لیدلی نه وي او یا له دې غلام ژوند نه د دې ځمکې دا بل مخ ته زه انتقال شوی یم تر هغې به زما دا مبارزه جاري وي. په خپله خاوره د پردیو زور د ملک او ملا څخه ګیله د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا له تاسو دومره ګیلمن یم چې حد نه لري. هو ګیلمن وزیر هم دومره له ملک او ملا ګیلمن و چې حد یې نه درلود. ځکه د پښتون او افغان خاوره لسیزې د جګړې بې ثباتۍ ناامنۍ جبري بېدرکه کېدلو سره مخ ده چې د دې ظلم په وړاندې ملا په منبر چوپ دی او ملک په حجره او دربار کې. ګیلمن چې د پاکستان فوج کوم ظلمونه کول په پښتونخوا وطن کې او کومې منصوبې د جنگ لرلې په ټول نه مخکې ګیلمن اول د پاکستاني ریاست څخه ګیلمن و چې کوم دوی د ډالرو لپاره اپریشنونه کول. بیا ګیلمن د خپل کام څخه هم ګیلمن و ځکه چې کام به همیشه د یو بل پر خلاف خپل کار کول خو د یووالي لپاره چا هم کار نه کولو. په دې کې د اکثر په شعرونو کې ته ملا او د ملک څخه زیاته ګیله کړې وه چې زړه مې دومره د دوی نه زړه بد دی خو بد یم چې حد نه لري. په دې چې پښتون کام باندې تکلیفونه راځي پښتون کام په جنګ کې دی نو پښتون کام د یووالي دپاره چې په پښتنه معاشه کې د ملا او د ملک زیات کردار دی نو ده به بار دا غوښتنه کوله چې لحاظه ملا او ملک چې په پښتونخوا وطن کې کردار دی په کار دی چې د امن دپاره او په د کام چې کوم تکلیف دی د دې د مسلې حل دپاره او د پښتون کام د اتفاق دپاره د ملا او ملک خپل کردار ادا کړي. ګیلمن به د ځوان نسل نه هم زیات ګیلمن په دې و چې ځوان نسل به هر ډول ته خپل اتاڼ کولو چرته د پښتون او افغان وطن د کام او د وطن احساس نه دی لرلی چې دوی خپل کام راټول کړی وای د خپل کام تکلیف درد یې په خپله سینه کې غښتی وای او د دې دپاره یې اواز اوچت کړی وای. نو ګیلمن په دې وجه ګیلمن و. سره د دې چې ګیلمن یو کلیوال ځوان و او ډېر لوستی نه و لیکن هغه د دې ټولنې په نفس ورننوتی و. هغه په دې پوه چې په پښتني ټولنه کې څوک تر ټولو ډېر رول لري. هغه په دې پوهېدی چې ملک او ملا په پښتني ټولنه کې تر ټولو ډېر واک او صلاحیت لري او د دې واک او صلاحیت تر څنګ کله چې موږ د واک بحث کوو په حقوقي لحاظ نو مسؤلیتونه هم راجع کیږي. هغه په دې باور و او دا یو واقعیت هم دی چې په دې ټولنه کې تر ټولو ډېر واک او مسؤلیت ملا او ملک لري. ملا او ملک د خپل واک څخه تل ګټه ترلاسه کړې ده لیکن هغه مسؤلیت چې دی ته راجع سوی دی د ټولنې د پرمختګ دپاره د ټولنې شعور او پوهه لوړول د ټولنې په وړاندې چې کوم ظلم او جبر دی د هغه په وړاندې د حق ویل د دغه حق څخه ملا او ملک تل ډډه کړې ده. یعنې هغو حق نه دی ویلی هغو
هغو د پښتنو په وړاندې چې کوم ظلمونه جبر سوی دی دی تل چپ خوله پاتې دي. لهذا ملک او ملا هغه کرکټرونه دي په پښتني ټولنه کې چې تر ټولو ډېر واک لري او د واک تر څنګ نو طبیعي خبره ده چې واک لري مسؤلیت هم لري چې نفوذ لري مسؤلیت هم لري اما دی دا مسؤلیت هیڅ کله نه دی ادا کړی. لهذا په دې ټولنه کې تر ټولو ډېر چې ګیلمن د چا څخه ګیلمن و له همدې دوو کرکټرو څخه چې دا کرکټرونه واک لري له واک څخه ګټه اخلي له خپل نفوذ څخه ګټه اخلي لیکن مسؤلیت یې هیڅ کله نه دی ادا کړی. لهذا هغه کسان چې مسؤلیت لري او نه ادا کوي د هغو څخه هر څوک ګیلمن کېږي ځکه هم ګیلمن له دې دوو کرکټرو څخه ډېر زیات ګیلمن و. ګیلمن وزیر د پښتنو د بدو رواجونو د ځپلو لپاره په خپل شعرونو او ویناو کې د پښتنو بد رواجونه هم غندل. په نجونو د زده کړو لپاره یې هم مبارزه د ستایلو وه. همدارنګه به یې په کلي او ولس کې ماشومانو ته د ملي ارزښتونو د زده کړې او د هغوی د پاللو درس هم ورکاوه. تر کومه چې تقریبا 8 میاشتې وړاندې په لومړي ځل باندې شهید ګیلمن زما سره تماس ونیوی یو له دوستانو څخه چې هلته په اسلام آباد کې د موسیقي د پښتو موسیقي یو انسټیټیوټ لري او هغه غوښتله چې دلته په امریکا کې د یو هنري انسټیټیوټ سره یو څه کولابریشن یا همغږي پیدا شي. نو د هغه په واسطه هغه دپاره واسطه سو زنګ یې راته ووهی او دغه نور څه بیا څو واره ما د خبرې کړې دي. زه به په ټوله کې دا ووایم چې هغه پښتني دودونه او رواجونه ډېر ښه مطالعه کړي وه او هغه د شرقي سیاسي فلسفې د یو شاګرد په توګه ډېر لیواله و چې په دې مسایلو تاریخي مسایلو باندې ډېر هغه ولري یعنې تاریخي مسایلو ډېر مطالعه ولري. په ټوله کې هغه د ټول افغان رواجونو یو ډول ستاینه کوله. هغه څه چې اوس روان دي د رواج او د دود په نامه هغه د افغان یا د پښتني کلتور سره یا د دودونو سره اصلا تړاو نه لري ټکر کې دي بلکې یعنې پښتني دودونه دی په دې پوهېده چې په پښتني دودونو کې په ټوله نړۍ کې پښتني مېرمنې هغه وخت ادب ته راوتې دي چې دغه د ټپې چې اصلا یعنې تاریخ لا نه دی ثبت شوی چې څو سوه کاله یا ممکن زرګونه کاله وړاندې افغان مېرمنو ټپې ویلي هغه مهال چې د نورې نړۍ یا د نورو هیوادونو یا د نورو قومونو یا ټولنو مېرمنو حتی د نارینهو سره د ناستې ولاړې برابر ناستې ولاړې اجازه لا نه درلوده. افغانو مېرمنو ټپې ویلې افغانو مېرمنو دولتدارۍ کړې دي هغه په لوی هند کې که هغه په د افغانستان په جغرافیه کې په ننني افغانستان جغرافیه کې هغه نازو انا وي که هغه ملالۍ وي که هغه زرغونه انا وي نو د دې کرکټرونه د خورا خبر و. البته کوم څه د افغان ټولنې دودونو سره په مخالفت کې باله هغه پردی کلتور و. هغه څه چې مثلا د اسلام په نامه باندې د افغان مېرمنو په وړاندې باندې بندیزونه لګول کېږي یا هغه یو ډول تحقیریږي توهینیږي هغه پردی سیاسي او نیابتي ایډیالوژي وي چې دی هم په دې باور و. نو په ټوله کې داسې یو خاص ځانګړی دود یا رواج چې هغه د افغانۍ یا پښتني رواج او دود وبلل سي او د هغه په وړاندې د مبارزه کړې یا د نور ملګري مبارزه کړې دا څه نه و په افغاني دود او دستور کې نسته. اما له بده مرغه یو کاذب روایت راوستل سوی دی چې د هڅه کوله چې خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دا د افغانانو دود نه دی دا د پښتنو رواج نه دی چې مثلا د مېرمنو په وړاندې د دغسې تاوتریخوالی وي د مېرمنو په وړاندې د توپیري چلند وشي د مېرمنو سره د نه برابرۍ چلند وشي دا د افغاني او پښتني دودونو خلاف یو شی دی چې دا په کاذب روایت په افغاني دودونو او رواجونو تپل سوی دی. نو دغه وضاحت په خپلو پیغامونو کې په خپلو هنري پیغامونو کې په شعر کې په خپله ټپه کې په غزل کې په نظمونو کې دغه پیغام ورکوي چې اصلي انځور د پښتني دودونو او دستورونو راوستل سي تر څو هغه پردي او استخباراتي ایډیالوژي یا دودونه چې راوستل سوي دي یا د راوستلو هڅه یې کېږي چې په افغاني دودونو نه ایستل سي د هغو د مخنیوي دپاره د خپل هنر په ذریعې باندې دا هڅه کوله چې نه یوازې د افغان مېرمنو بلکې د هر افغان وګړي د هر پښتون وګړي که نارینه وي که ښځینه وي د هغه حقونه چې په پښتونولي کې چې یو ځانګړی کوډ دی یو ځانګړی عرف دی یو ځانګړی قانون دی په هغه کې د خدای تعالی په قوانینو کې او د بشر په لاسونو په جوړ شوي قوانینو کې په ټولو کې ډېر زیات عظیم عظمت لري د انساني حقونه یا بشري حقونه او دا په پښتني دودونو کې تر ټولو ډېر درناوی ورته سوی دی. نو د هغه اصلي انځور وړاندې کاوه د هغه انځور په وړاندې چې هغه د اصلي انځور د پیکه کولو دپاره یو جعلي انځور راوستل سوی دی د افغان رواج په نامه باندې بدبختانه.
بس دا مقصد پښتو اردو بس دا اردو د ضرورت ژبه ده پښتو د میش خپله مورنۍ ژبه ده بس دا مورنۍ ژبې عام کول دي به میشتوس شه بس پښتو شه ښوونځی دوله میشتوس عام خالصه ته اسکول یعنی روغتون هسپتال مقصد ده امیشتوس نه خپل تاریخ امیجه پښتنې اتلون سکتی احمد شاه ابدالي میرویس نیکه بچه خان صمد خان پیرو خان حاجي میرزا علي خان بس صحیح ابو ذره ته زمانه څه کې په ملت په کوم څه کې افغان د میش د افغان وطن جغرافیه حدود د پنجاب په مخه پکې کیمزي پیره دی اټک پیره ای شاباس نره وس میشتوس ته د خپل ژبې ام کول او خپل اتلون پیژندل بچانی د وس زمونه رهبر د میشتوس څخه دی د رحمت پښتون نره مزداز د کون کې تایي شاګرد دوله میشتوس خلک چې پلان کوي شاګرد یا سټوډنټ تای خو میشتوس نه خپل ژبه ویره دو اس مقصد میشتوس اول خدای انسه څه دی میشتوس وایي چې هنسه د شمیره چې کیمادو میش وی چې 1 2 3 وس دار چاز دادی میشتوس نمبر وشای هم خاص وایي چې 0302 حقیقت چې میشتوس ته څه ویل پچار دی 0302 مقصد 0302 په دبل غوې د توري کا 0302 میشتو ستاسو د پښتو ام کول پچار ګیلمن وزیر څه وکړل ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم لپاره په مختلفو برخو کې مهمه هڅې کړې دي مظاهرو او غونډو کې ګډون ګیلمن وزیر په منظمه توګه د پی ټی ایم مظاهرو جلسو او غونډو کې ګډون کاوه او ویناوې به یې کولې هغه په خپلو ویناوو کې د پښتنو د حقونو او بې عدالتۍ پر ضد غږ پورته کاوه هغه د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوله په ځانګړې توګه د جبري ورکېدو بې عدالتۍ او د پوځي عملیاتو پر ضد د هغه هڅې د پښتنو لپاره د عدل او انصاف غوښتنې په لاره کې د پی ټی ایم د نورو مشرانو سره یوځای شوي دي ګیلمن وزیر د ځوانانو لپاره د الهام سرچینه ګرځېدلی وه هغه هڅه کوله چې ځوانان د خپل حق لپاره مبارزې ته وهڅوي او د غورځنګ په موخو او فعالیتونو کې برخه واخلي د رسنیو له لارې خپرونې هغه د رسنیو ټولنیزو شبکو له لارې خپل پیغامونه هم خپرول او د پی ټی ایم موخې او غوښتنې خلکو ته رسولې د هغه فعالیتونه په رسنیو کې د پی ټی ایم د موضوعاتو په اړه زیات پوهاوی رامنځته کاوه همدارنګه د پښتونخوا وطن په کوڅو او واټونو کې به ګرځېده او د منظور فکر او له غلامۍ څخه د خلاصون فکر به پښتنو ته رساوه کیم داسې دو چې په 22 تاریخ د پی ټی ایم جلسه دو پر ازماک شي نو جلسه ته خو خامخا ځای ځکه چې خو د حکومت د وطن کیسه دو پی ټی ایم خو د زون یا د شخصیت خبره نه کو د ټول مظلوم کوم خبره کو او جلسه د شرکت سره د وطن د هغه کونډې بیره یتیمونه په خاطر چې لاس کولا یا اولادینه زامن میډینا پلارینه ژوندۍ ورک دي د ژغ یې څوک نشته دا پی ټی ایم د ژغ د نیو تر رسوي نو د هغه په خاطر هم چې د خدای په نوم سره لاوريږي چې په بلټي شناخت کومه کر سره وکست یا الله ته قابل منځري ګیلمن وزیر د خپل ولس لپاره د مینې او وفادارۍ یو ژوندی سمبول دی د هغه شعرونه ویناوې د مینې زړورتیا او انسانیت یوه بیلګه ده هغه په خپلو انقلابي شعرونو کې د ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کاوه د هغه کلام د زړورتیا میړانې او مقاومت یوه بیلګه ده چې د خلکو په زړونو کې د مبارزې اور تازه ساتي خدای هغې ګیلمن وزیر څوک و نیم غیرت یعنی ګیلمن وزیر په 1902 کال د اپریل په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان رزمک اسدخیلو کلي کې زیږېدلی و وزیرستان د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې موقعیت لري او په دې سیمه کې پښتانه میشت دي
ګیلمن وزیر 2 ودونه کړي چې 15 اولادونه لري، 3 لوڼه او 2 زامن. ګیلمن وزیر 2 ورونه او 6 خویندې هم لري. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي. پلار یې وفات دی. مور یې هم د ګیلمن په څیر یوه زړوره او مبارزه ښځه پیژندل کیږي. د ګیلمن وزیر د همدې انقلابي هڅو په پایله کې د 2024 کال د جولای په 9 نیټه په ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې ډله ییزه او وژونکې حمله وشوه. د ګیلمن وزیر ټپي کېدل د هغه د مبارزې په تاریخ کې یو زړه بوږنونکې څپه وه. ګیلمن د سختو ټپونو له امله 4 ورځې د کوما حالت کې و. د ګیلمن وزیر روغتیا لپاره د نړۍ په هره برخه کې قرآن کریم ختمونه وشول. د روغتیا لپاره له هرې ممکنې لارې استفاده وشوه. خو دغه هغه صحنه ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ولس ته د ګیلمن وزیر په هکله وروستي معلومات ورکوي. نن که څه هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دي، خو ګیلمن پښتین یعنې هغه زموږ په منځ کې نشته دی. او بالاخره د یو مظلوم قوم په نصیب رسیدلی اسمان کې د انقلاب په تکل راپورته شوی یو بل ستوری هم رانسکور شو او د زړور مبارز ګیلمن وزیر سپېڅلی ماموریت پای ته ورسید. د ګیلمن د مړینې خبر باید همدومره په چغو بدرګه شوی وای. ګیلمن وزیر کوم عادي سړی نه و، بلکې هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ انقلابي چغه د سکروټو په څیر توده ساتله. په بل غشي په ټوپک ویشتلی نه یم، که ویشتلی یم خو بیا په خپل ټوپک یم. په ګیلمن ګزار خپل پښتانه وکړ، حتی مرګ یې هم یوه ستره خو خاموشه ګیله شوه. هغه ګیله چې د ده په خاموشۍ میلیونونه انسانانو بدرګه کړه. د ګیلمن ګیلې ژوندی دي. د ګیلمن ګیلې ژوندی دي. د ګیلمن ګیلې ژوندی دي. د ګیلمن جنازه د تاریخ یوه دردونکې جنازه وه چې له پېښوره تر بنو او له همغه ځایه تر وزیرستان د اسدخیلو کلي پورې د ولس لخوا په ډېر احترام او درناوي سره انتقال شوه. د ګیلمن وزیر په جنازه د هغه مشر ورور عرفات وزیر د افغانستان 3 رنګه بیرغ په اوږو کړ او ولس ته یې اطمینان په خاطر وویل موږ د ګیلمن په شهادت خفه نه یو، هغه مو همدې لارې ته وقف کړی و. د غلامۍ له ژونده سلسله بهتره دی مرګی، د ازادۍ د لنګ په لار کې معتبر دی مرګی. راځئ د کار ته اول خپله ګیلمن تیار یم، سبا ته هم نه ایسارېږم. د ګیلمن وزیر مور یوه زړوره او مبارزه ښځه ده. کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یې شهادت خبر ورته واوروه، هغې هم وویل شهادت دې مبارک وي. هغه زمانه بلکې د ټول پښتون افغان ملت زوی و. نن ما ته لوی ویاړ او اعزاز نصیب شوی دی چې زوی مې د ملت لپاره شهید شوی. خبره زه خو پلرګانې ته تللې وه په دا سړارې ټولې کونډې ته ګایي دا شعر ووایه ویل چې دا دښته مې سپکه سره کړې ده ویلي چیرستي ده یو له خړه خړو یې وایي څه نه دي چې اوله پلانچکو پر باندې ورشم و چې یاره څه خو دې وسه دا دی چې دا سرلار شوه د خلک مې ورته الله اونه خلک راونه هغه مو ته سړه څه خو دي خو داس مې په خوبیا سایګه چې زه لږ کې دا شاو داس دی وایي چې کونډه مو نه پټې واده مې ته څه وایي چې کله خو ته کونډه چې نیکه بابا مې مړ شم چې څنګه مړ شو داسې چې کړه مې خالی خوش دای مړ کوډ نه ده مو ته سړه خوټ نه راولې دارا تیرې بي کرے نه شي ودارو داس کا چې نشتا نو ولا خداشته لشکې هوا ها ولا ډېر ولا خدای سره چې ویاله داس ما سره اوه ها
نیره مې ناراوتو کڅلې دي دا خدای کړی و الله پاک دی دا راګیرول مو په دا خواب چې شعر ده مو الله په نوم چې دنه وبو کوم دې ګورای چې شي غیرتی کیسې ګردای سي کیسې اسمه ته چې نه پیر یړان کې شدا خنه وازنه به ته جنری ویلې مو وو چې دا دا جاکسي کړی دا څه ده چې لور خدای په دا جوړ دې دا جوړ اوس پر ازماک شو چې جلسه کړم ته چې زیه ورته خدای دا داس در باندې وکړي چې په توړه ته وته نشي ټول مسلمان چې سیرات لګي چې خدای دا واک سالو ما کوي چې کله وکړه جلسه ټلیفون یې وکړي چې واده مو ته چې جلسه وشوله مو ته چې شکر الحمدلله دې چیرې ځکه چې په مخ ډارې کې سره سره مو ته چې ورو یې د انتشار نه ورو دا ځای وای کې ستنګې جاش رټنه واړی کوي یا چې په پارټي کې ها دا ګڼګلې د دوله مخته د شوړې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين لخوا په ګیلمن د گزار ګوته په آزاد داوړ کې خودل شو مې آزاد خان داوړ کوم چې هغه هم د شمالي وزیرستان دی او د پی ټی آی عمران خان ګوند پورې تړاو لري پښکور سړی دی زما قاتل زما د کور سړی واه بیا وایي ما سره ناس شریک پښکور سړی دی د ګیلمن شهادت د نړۍ په کچه په پراخه توګه وغندل شو افغانانو په مختلفو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونو مخته تریخجن لاریونونه وکړل او د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول او ریاست یې د ګیلمن وزیر قاتل باله د ګیلمن شهادت دومره دردناک و چې د نړۍ په کچه دیني عالمانو په منبرونو ګیلمن ته د شهادت د لوړې مرتبې مبارکي ویله او روح ته یې دعاګانې کولې a great man mujaddid in himself by the name of Shahid Gilaman Wazir who has passed away. The brothers are asking that you make dua for him. He has passed away in Afghanistan. In Afghanistan, he has passed away. So please remember him in your dua each and every single moment, and that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant him the highest state of paradise, to grant him goodness in the hereafter, to make the questions easy for him. زما درې رنګه بیرغه وره پیژه په وزیرستان نن د لوی اختر ورځ ده د هر دویم ځوان په اوږه ملي بیرغ د پړوني په څیر خور وي نو ټولو لرو بر پښتنو افغانانو ته نیکمرغه لوی اختر ډېر ډېر مبارک شه دا د غورځنګ او د افغانیت د پرچار برکتونه دي مینه او مننه ګیلمن په کابل کې نسکور بیرغ په وزیرستان کې پورته کاوه د ګیلمن کمال داو چې په سرو لمبو کې د ژوند سندره ویله د بلبل غوندې به چغېده سر یې په تلي کې اخیستی و خو فکر ته یې د ژوند غذا ورکوله بدن یې فنا ته سپارلی و خو نظریه یې لا فنا شوه د وطن هر ویر هر پرهر هر ویره هر درد او هر اوښکه د ځان او د خپلې شاعرۍ لباس جوړ کړی و د وطن فلکلور د وطن موسیقي د وطن حجرې سوچه مجلسونه د ورځې لکه لمر له ځان سره ګرځول او د شپې لکه سپوږمۍ د نورو په روحونو ټومبل شکنجه شو خو شکسته نه وډارول شو خو وډارېده نه مړ شو خو مړ نه مرګ یون او لاریون شو په کابل کې را پرځېدلی بیرغ یې په وزیرستان کې جګ کړ پخوا باد د بیرغ د خپلواکۍ بوی له کابله وزیرستان ته وړ خو اوس د وزیرستان باد د بیرغ بوی کابل ته راوړي چې کله بیرغ ډوډۍ رتبه او شهرت ورکول پرېښودل نو درنو درنو څټو بیرغ پرېښود او بهر ته وتښتېدل خو هغه د عربو وطن پرېښود او په خپل غلام وطن کې د راپرځول شوي بیرغ پت وساته لنډه دا چې خلکو بیرغ خرڅ کړ او هغه کفن کړ
مبارزینو به ناره وهله وطن یا کفن او ګیلمن دا ناره واغوستله. ګیلمن یوازې د گفتار شاعر نه و بلکې هر څه یې په عمل کې ثابتول. د ګیلمن زړورتیا او د ننګ کیسې هغه چاته معلومیږي چې نږدې وخت ورسره تیر کړی وي. غر ماتېدو خو ګیلمن نه. د ګیلمن قوي اداښت او مازغه په میلیونونو انسانانو کې نه وه چې کله به یې شعر جوړوه تر ننه پورې یې لیکلی نه دی بلکې هر شعر یې جلا جلا په یاد و او هیڅکله یې د موبایل او کاغذ څخه شعرونه نه دي ویلي. پر ګیلمن چې د خلیج هیوادونو په زندانونو کې کومې شکنجې تیرې شوي بیا دلته د پاکستان په زندانونو کې او بیا تیر کال د اختر وروسته چې ونیول شو او پوځي زندانونو ته یې وړل شو هر ډول کرنډونه او سزاګانې ورکړل شوې ان تر دې چې په ژوندون یې په سپیو وداړه خو بیا هم تسلیم نه شو او تر هغې پسې قوي او ګړندی روان شو. د ګیلمن وزیر اخلاق خندا او مینه هر چا لیدلې وه چې د مخالفینو زړونه یې هم ګټلي وه. ګیلمن شهید د پښتون ژغورنې داعیه په زور او زیر وړاندې کړه. له ټولنیزو رسنیو نیولې د سټیج تر سر هر ځای وغږېده. په شعر د خپلو خلکو د ویښتابه نارې وکړې. په تقریر یې خلکو ته د دوی حقونه وښودل او د خپل تحریک حقانیت یې بیان کړ. په تمثیل یې د خلکو ذهنونه خلاصول او په لباس کې خلکو ته پیغام لیږداوه چې اصل یې څه دی. د اصل د لا وضاحت لپاره به یې له 3 رنګو جوړ څادر په اوږو و. پر څادر به یې قناعت ونه کړ لاس بند کې به یې 3 رنګونه راغلل. غاړه کې به یې ولیدل شو او پر سینه به یې وبرېښېده. دا ټول به ول خو زړه به یې یخ نه شو. بیا به یې ملي بیرغ پر اوږو کړ له اوږو به یې راواخیست و به یې رپاوه. د زرګونه خلکو په منځ کې به یې ورپاوه. د هغو سترګو ته به یې ورپاوه چې هڅه کوي له افغانستانه یې ختم کړي او بالکل له دنیا محو کړي. په سندرو یې یاد کړ او چې ځان یې ښه ستړی کړ نو ویې ویل چې دمه ځای ته یې هم را سره وړم. پکې پټ شو او آرام شو. د خاورې پر څلي یې هم وغوړېد. د ګیلمن وزیر شخصي ژوند څنګه و؟ د ګیلمن شخصي ژوند هغه ډېر بل رقم و. زموږ سره به دلته د ده نستی پستی و. هغه چې کله هم د زندان نه خلاص شوی و هغه ډېر د سخت پیاورونو ډېر سخت دردونه به و په هغه کښې. مونږ به چې چېرته هم تللو د ده به اکثر دغه خپې ډېرې زیاتې خوږېدلې. د اوس د زندان نه چې دی راوتی و هغه عام ژوند ډېر بل رقم و. خو هغه به چې خلکو په مبارزه کښې یا په عام نورو دغه کښې کتلو نو هغه ژوند یې بل رقم. خو شخصي ژوند د ډېر بل رقم و. اکثر به دی په بیمارۍ کې و یا به مونږ دی ډاکټر ته به تللو. دلته به چې اسلام آباد ته هم راغللو 8 ځله خو زه ډاکټر ته ورسره تللی یم چې اکثر به ډاکټر ډریپونه ورته لګوله. نو هغه شخصي ژوند ډېر بل رقم و. خو که هغه به مونږ کتلو که هغه به دغسې په زموږ سره په شخصي ژوند کې هم و نو هغه به بیا هم د مبارزې او د افغانیت خبره کوله. ګیلمن چې زموږ سره به په چکر و یا به چېرته تللو نو ګیلمن به هر وخت د افغانیت خبره کوله د دغې وطن خبره به یې کوله. مونږ به چې چېرته هم تللو نو هغه به د دغې دردېدلي ولس دپاره د دغې ځورېدلي ولس دپاره که هغه په ټیک ټاک باندې وه د ده مبارزه به وه که هغه په فیسبوک باندې وه داسې و چې ګیلمن ماشاءالله د دماغ نه ډېر زیات تیز و. مونږ به ده ته ویل په خندا کې چې ستا دماغ داسې دی لکه کمپیوټر چې څه اچانک پیښه وشي نو تا ته ډایرکټ په دماغو کې هغه بیا شعر هم درغلی وي تا هغه هم ډایرکټ ووایي. ولس سره به یې په رښتینې د ده مینه وه د دغې افغانیت سره یې ډېره زیاته مینه وه. نو چې که مونږ به په چکر هم تللو دا به د خپل ولس د دغې دردېدلي کړېدلي ولس به دا همیشه خبره کوله. ګیلمن وزیر د مشر منظور او د علي وزیر سره د کیمرې شاته به چې و د دوی به یو داسې هغه فرینډلي ماحول و لکه بیخي زیاته مینه به یې د ده
د مشر منظور سره وه او د علي سره هم ډېره زیاته مینه وه. نو یو داسې رقم دغه به وه ورسره چې په عام مجلس کې لکه ملګري چې ناست وي هغه جامع هغه مجلسونه به د دوی په میانځ کې وو او په یقینا سره چې د مشر منظور هم ډېر تر څنګ نږدې او ډېر ګران ملګری د مشر منظور هم ګیلمن و. داسې ورسره که زه دا درته ووایم چې په غورځنګ کې تر ټولو زیاته مینه چې وه ګیلمن د ګیلمن هغه د مشر منظور سره وه. نو داسې به په مشر منظور هم دا ډېر زیات ګران و او یو بل سره به ډېره زیاته مینه وه. خو د وزیرستان خلکه د شمالي وزیرستان خلکه تاریخ تو سے کلا معاف نہ کو و زودا شاعرون سندرغلی تیایا چې دا مایا چې وزیرستان د پښتنو وطن دی دا سویا چې وزیرستان د بنانګه خلک وطن دی ځکه چې شل ورځې شي چې دوی د پښتونخوا وطن د ګوټ ګوټ نه مشرونه راغلي دي او شمالي وزیرستان خلک مرچي چېرې دا یا کاس چې دا یې چې زه د حاجي میرزلي خان لمسی یم په څه شینان کې تو سره یې د کرنه ژوندی درنه بیتی تو د ژغ خلک یې نیولی دی په چک پوسټونه د ذلیلوي نن ورته یو پنجابایر مخشه چې پګرو یې شی ونیوه چې ته یې ګیلمان وزیر پانه باید یې بل بادار ته وویل چې وین څخه پرېږده ده به ته چې پرېږده میش شخصي په پوله پارټي نه یې راسره راز میش د پي ټي ایم ملګري چاته دا سول نه کړي چې مو وسوته یم وژغره میش سارینه سورینه قربان کړي دي خو د وزیرستان خلکه تاریخ د دوسه بننګیم یره نه کو او تاریخ دا ولیکه چې د وزیرستان د خلکو د ژغ سړی و سرلشکر یې و د کوم وطن در چلولی سړی یې و خو د شمالي وزیرستان خپل ولس بننګه و په کوم په وطن یې ننګ نه کړ همیش تاریخ ته مخونه پسکین دي. ګیلمن وزیر د خپلو خلکو د زړونو په تل کې د حق عدالت او انسانیت د لارښود په توګه ژوندی دی. د هغه مبارزه او شعرونه د یو ملت د ژغورنې او ازادۍ لپاره د زړورتیا او میړانې سندره ده. ګیلمن وزیر د پي ټي ایم د یو داسې ملت د ژغورنې داستان دی چې د ظلم پر وړاندې یې سرونه نه دي ټیټ کړي. هغه په خپلو کړنو او شعرونو کې د حق عدالت او انسانیت لارښوونه وکړه او په خپل ژوند کې تل دا پیغام خپور کړ چې هیڅ ظلم د خلکو ارادې پر وړاندې دوام نشي کولی. د هغوی مبارزه د یو انقلاب داستان دی چې د پښتنو د حقونو او عزت لپاره روان دی او هیڅکله به ونه درېږي. ګیلمن وزیر د لوی افغانستان نارې هم په هره جلسه کې وهلې چې له همدې له امله په لر او بر وطن کې مینوال درلودل او په غم یې غمجن او مات شول. د ګیلمن خوږ غږ زړورتیا او مبارزه چې جرأت او سرې سترګې غواړي ګیلمن لرلې او بې پروا یې پاللې. روح یې ښاد، یاد یې تل. احسان کمال، وصال تلویزیون، تورنټو.